Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to describe all the usages of present continuous tense, and I hope that after watching this video you will be able to know about the usages of present continuous tense. راځو دحال دجاري زمانې د استعمال ځایونو ته. راځو د دې یوسیج نمبر 1 د دې یوسیج نمبر 2 ته راځو. یوسیج نمبر 1 خو موږ چې دی په تیر ویډیو کې ویلو. یوسیج نمبر 2 د دې چې دی ټمپرري اکشنز دي یا موقتي یا عارضي فعلونه یا کارونه. This tense is also used for activities continuing only for a limited period of time. دغه زمانه همدارنګه د هغو کارونو لپاره هم کارول کیږي چې د یو محدود وخت لپاره جریان ولري. راځو د دې اوس مثالونو ته. مثال ته کې راشو وي I am riding a bike to get to work because my car is broken. زه موټرسایکل چلوم تر څو کار ته ورسیږم ځکه زما موټر خراب شوی دی. Temporary action ګوره دا موږ سره یو عارضي فعل دی د لږو مودې لپاره چې مثال his car will soon be repaired. نو دغه کار به ډېر زر جوړ شي. نو دا یو عارضي په عارضي توګه یو موقت په موقت ډول دا چې دی نسبت نورو ورځو ته نن په سایکل باندې ځي کار ته. نو دغسې اکشنز یا دغسې کارونه هم چې دی پرزنټ کنټینیوس ټینس ته شامل دي. راځو نور مثالونو ته راځو. They are not talking with each other after the last argument. دې تر وروستی یا د وروستي بحث وروسته له یو بل سره خبرې نه کوي. دا ټمپرري اکشن دی. They will soon make up. نو دا یو عارضي یو موقت دغه دی چې یو بل سره دوی خبرې نه کوي. کیدای شي دوی ډېر زر روغه وکړي او خبرې وکړي. نو دغسې خبرې ټول چې دی پرزنټ کنټینیوس ټینس ته شامل دي. مثال ته راشو. کامران is working in Kabul. کامران په کابل کې کار کوي. Temporary action. He is working there only during the summer holidays. نو د دې دا کار چې دی موقت دی. هغه صرف د اوړي په رخصتیو کې یا د ګرمیانو په رخصتیو کې چې صرف کار کوي. دا یو ټمپرري اکشن دی. دا یو عارضي یا موقت فعل دی. موقت مصروفیت لري. بل یوسیج دی د دې longer actions in progress. اوږدمهاله کارونه په جاري توګه. هغه کارونه چې مثال د اوږد مهال لپاره یا د ډېر وخت لپاره چې دی هغه کار جاري وي. نو دغسې اکشن هم چې دی موږ په دغه زمانه کې شاملولی شو. یوسیج نمبر 3 دی. We also use the present continuous when we are in the middle of doing something time consuming, something that takes time to complete. An example of such an activity is writing a book, saving money, or studying for an exam. دغه زمانه همدارنګه د هغو کارونو لپاره هم کارول کیږي چې د ډېر وخت لپاره جریان ولري. لکه د یو کتاب لیکل یا پیسې سپما کول یا ګټل یا د امتحان لپاره درس ویل. دغه کارونه چې د ډېرې مودې لپاره ته ورباندې لګیا یا بوخت دي. نور مثالونو ته کار شو. They are working hard to earn money. هغوی ډېر زیار باسي تر څو پیسې وګټي. نو دغه زیار ویستل دا خو د ډېر مودې څخه دوی لګیا دي دا پیسې وګټي. نو دغسې خبرې هم دغه زمانې ته شامل دي. I'm trying to become a professional footballer. زه تمرین کوم تر څو یو ماهر یا رسمي د فوټبال لوبغاړی شم. جلال is studying how to become a doctor. جلال سخته مطالعه کوي تر څو یو ډاکټر شي. Abdulshakur is currently writing a children's book titled I am the world. عبدالشکور دا مهال د ماشومانو یو کتاب لیکي چې عنوان یې زه نړۍ یم دی. څلورم یوسیج دا ده future or personal arrangements and plans. راتلونکی یعنی شخصي پلانونه او ترتیبات. راتلونکي شخصي پلانونه او ترتیبات. مثال کوم راتلونکي ته کوم شخصي پلان لري یا کوم ترتیب د جوړ کړی نو دا ټول پرزنټ کنټینیوس ټینس ته شامل دي. حالانکه موږ خو یو سمپل فیوچر ټینس په نوم هم یو زمانه لرو. تاسو به د فرق ترمنځ تاسو به پوه شئ. Sometimes we use the present continuous to show that something is planned and will be done in the near future.
کله کله موږ د حال جاري زمانه د هغو کارونو لپاره کاروو چې پلان شوی وي او په نږدې راتلونکي کې واقع شي. نو دا هغه کارونه چې تا پلان کړی وي او پلان شوی وي نو هغه هم چې دی پریزنټ کنټینیوس ټینس یا د حال جاري زمانې ته شامل دي. I am meeting اشرفني in the evening. زه په ماښام کې د اشرفني سره لیدنه کوم. نو دا یو پلان دی چې تا کړی دی، یو پلان دی جوړ کړی چې په نږدې راتلونکي کې دا به واقع کېږي. نو I am meeting اشرفني in the evening. نو دا present continuous tense دی. He is flying to Dubai in September. وایي هغه په سپټمبر کې دوبۍ ته پرواز کوي. نږدې راتلونکي کې مثال دا یو پلان دی چې تا نیولی دی یا هغه نیولی. We are not going anywhere tomorrow. مونږ سبا هیڅ ځای ته هم نه ځو. دا هم یو پلان دی چې مثال تا نیول چې نه ځو. دا هم چې دی present continuous tense دی. Usage number 5 ته راځو. پنځم استعمال tendencies and trends. میلان، تمایل او کوږوالی. ځینې وخت tendencies نه مطلب چې دی یا trends نه میلان دی. ځینې کارونه چې دی میلان پیدا کوي چې تاسو به انشاءالله اوس به په دې باندې پوه شئ چې د tendencies نه یا tendencies نه میلان نه مطلب څه شی دی یا trends نه مطلب. This tense is also used for expressing tendencies or trends. Our country is getting richer. زموږ هېواد شتمن کېږي. ګوره لکه د هېواد هغه میلان یا اقتصادي وضعیت کوم طرف ته میلان پیدا کوي، کوم طرف ته کوږوالی پیدا کوي یا کوم طرف ته ځي، شتمن کېدو ته یا بډایتوب ته چې دی ځي. نو دغسې خبرې چې هغه میلان پیدا کوي یا یو طرف ته روخي شي یا یو طرف ته لاړ شي روان وي، نو دغسې خبرې یا دغسې جملې هم چې دی present continuous tense ته شامل دي ځکه دا tendencies دي. With the internet is becoming less of novelty. د انټرنیټ نویوالی په کمېدو دی. یعنی انټرنیټ اوس یو زوړ څیز دی یا نوی شی نه دی. مثال دا یو میلان پیدا کړی چې مثال انټرنیټ د نویوال څخه د زوړوالي په طرف روان دی چې دا ډېر وخت څخه خلک نه استفاده کوي. The universe is expanding. ګوره کائنات په پراخېدو دی. نو دا لکه ګوره د کائنات یو ټنډنسي د کائنات یو د یونیورس یو ټنډنسي ده چې مثال د پراخېدو دی. نو ورځ تر ورځې چې دی نوې سیارې او نوې خلایي کریچرز پیدا کېږي. نو دا چې دی دغسې جملې هم چې دی present continuous ته شامل دي. Usage number 6 ته راځو. شپږم استعمال irritation or anger. آزار یا غصه، یعنی هغه خبرې چې مثال یو نفر ته آزار ورکوي یا یو نفر ته وایي چې ما ته آزار مه راکوه یا غصه د غصې هغه کومې جملې چې دي دا ټول present continuous tense ته شامل دي. With the last use of this tense is to express irritation or anger over somebody or something in the present with adverbs such as always, continually or constantly. دغه زمانه د غصې او آزار لپاره هم کارول کېږي. مثالونو ته راځو. She is continually complaining about everything. هغه په دوامداره توګه د هر شي په اړه شکایت کوي. نو ګوره شکایت دی دا یو آزار دی چې مثال یو بل شخص ته ورکوي په شکایتونو باندې. یا کریم is always asking stupid questions. کریم همیشه احمقانه پوښتنې کوي. My boss is constantly criticizing me. زما مشر په ما باندې په ورین تندۍ نیوکې کوي. نو دا هم چې present continuous tense. نوٹ ته کرا شو stat verb non progressive verb دی. همیش دا به انشاءالله موږ په پارټس آف سپیچ کې بیا به ولولو که ژوند و. stat verb چې دی دا موږ verb چې داسې تعریفوو. verb is a word which is used to show an action, state or being. فعل چې دی یا به action وي یا به یو عمل وي action verb وي یا به state وي یو حالت وي او یا به being یا یو چې دی حالت یا موجودیت به ښایي موږ ته یا به حالت راته ښایي یا به راته موجودیت ښایي. دغه نو state verb یا هغه فعلونه چې هغه موږ ته حالت ښایي یا نو هغه چې دی موږ نن پروګریسیو دا موږ چې دی په جاري توګه یا ورباندې ورسره نشو لګولی.
هغه فعلونه چې موږ ته د حالت هاي په جاري توګه نشو کارولای. I'm having a car. Incorrect. Position sense. ورته غلطه جمله ده. have چې ده ما سره دا ما سره state verb دی. نو دې سره زه ing نشم لګولای. لکه چې I'm having a car. زه یو موټر لرم. نو دا غلط دی. دغه جمله غلطه ده. I have a car. وردا صحیح دی. زه یو موټر لرم. نو زه خپل حالت هغه state بیانوم. نو دا have چې دی ما سره state verb دی. نو دې سره زه ing نشم لګولای. لکه چې I have a car. زه یو موټر لرم. I'm having a car. ځکه چې having دلته have او having دا دواړه فعل دي. دا state verb دی دا. static verb دی دا. نو دې سره زه ور باندې نشم لګولای چې زه خپل حالت بیانوم. نو I have a car. وخت چې موږ په یو جمله کې خپل حالت بیانوو یا د یو چا یا د کوم زی یا د کوم شی حالت بیانوو موږ سره چې ور باندې نشو لګولای یا ing ور سره نشو لګولای ور سره. I'm having a glass of water. Correct. Progressive. ګوره دلته having a glass of water دلته زه حالت نه بیانوم. دلته having a glass of water دا یو action verb دی. دا یو action دی. دلته زه حالت نه بیانوم. نو دلته چې موږ having have سره ing لګولای شو. دلته having دا موږ سره state verb نه دی دا. Words which are not used in the continuous form. هغه فعلونه چې موږ په continuous form یا په جاری حالت یې نشو کارولای. هغه verbs of perceptions دي یا د احساس او درک فعلونه. ځینې فعلونه چې احساس او درک پورې لکه smell, hear, see, taste. smell بوی کول, hear اوریدل, see کتل, taste ذایقه خوند معلومول etc. او داسې نور. دا ټول verbs of perceptions یعنی د احساس او درک فعلونه دي. بل verbs of emotion دي احساساتي فعلونه لکه love, hate, desire, want. دا احساساتي دي فعلونه سره هم چې موږ ور باندې نشو لګولای. دا ټول موږ سره state verbs دي. لکه loving نشو I loving you. دا غلط دی. I'm loving you. love مینه ته وایي. hate نفرت. desire خواهش آرزو تمنا. want غوښتل او داسې etc. او داسې نور. verbs of possessions یا د ملکیت او تصرف فعلونه دي لکه own, possess, have, belong etc. دا ټول دته verbs of possession وي. like own خپل, possess مثال دا تعلق ته وایي یا اړیکې ته وایي. have لرل, belong نو سي اړیکه تعلق. دا verbs of appearance د ښکاره کېدنې فعلونه. مثال هغه فعلونه چې مثال د ښکاره کېدو معنا ورکوي لکه seem, look, appear etc. دې سره موږ ور باندې نشو لګولای یا وبخښئ ing ور سره نشو لګولای. seeming, looking لکه verbs of liking لکه د خوښي او ناخوښي فعلونه لکه like, dislike. داسې نشي ویلی I'm liking you یا I'm disliking you. I like it. داسې وایو کنه. I smell something burning. دا یو صحیح جمله ده. وایي زه د کوم شي د سوځېدنې بوی احساسوم. نو دا یو صحیح جمله ده. I smell something. I smelling something burning. دا غلط دی. ځکه چې دلته چې smell موږ سره دغه دی دا موږ سره state verb دی. دې سره موږ چې دی ور باندې نشو لګولی. grapes are tasting sour. انګور تریو دی. انګور تریو دی یا انګور چې دی تریو خوند لري. نو grapes taste sour. grapes are tasting sour. نو وی انګوران چې دی مثال دغه جمله مثال غلط دی. grapes taste sour دغه جمله صحیح ځکه چې هلته testing چې دی موږ سره دا کم یو فعل دی یا دا موږ سره کم یو دا state verb دی. نو سره موږ ing نشو کولی. نو باید داسې وایو grapes taste sour. She is testing the food to check whether it needs a little salt. Correct. دا صحیح جمله ده. ځکه چې دلته testing دلته موږ سره state verb نه دی. موږ سره action verb دی. دا یو فعل دی, یو action دی, یو کار دی چې هغه اجرا کوي. لکه هغه خواړه ګوري چې د مالګې اړتیا خو نه لري. She possesses a big house. هغه د یو غټ کور مالکه ده. نو دا په دې وخت اوس موږ ing سره نشو لګولی. He is looking at me. هغه ما ته ګوري. دا صحیح جمله ده. ځکه چې looking دا یو action verb دی. دا state verb نه دی. He is looking smart. دا غلط دی. ځکه چې دا موږ سره state verb دی. ور باندې نشو لګولی. He looks smart. دا صحیح دی. هغه ډېر چالاکه ښکاري. correct. It is seeming that دا غلط دی. It seems that باید داسې ووایو. ing باید ورسره ونه لګو.
دا څه ښکاري چې دې مطلب دا دی، معنا یې دا ده. اټ واز اپیرنګ انکریکټ، دا غلط دی ځکه چې اپیرنګ دلته موږ سره سټیټ ورب دی دا، نو اټ اپیرډ ښکاره شوه.